رسول الله صلی الله علیه وسلم شرع کړی د تعس عبد الدینار و درهم. تعس عبد الدینار و درهم والقطیفه والخمیصه. هلاک دی وی هغه سړی چې بس دکه په د ورځې یو سپین زر یا سر زر یو درهم یا یو دینار پیدا کړي یا یو پټوی پیدا کړي یا یو وړی پیدا کړي یو اسباب د دنیا پیدا کړه بس والا دی خوشحاله دی بس د بیا هیڅ مشکل نه نست که دنیا نکړه پیدا بس دی ناراضه دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی هلاک دی دا سړی. ته الله جل جلاله دې ته پیدا کړی چې خالق د دنیا پیدا کړه ګټه دی وکړه بس تا به پل طبیعت برابر وي. که د دنیا نکړه پیدا ګټه دی نه وکړله په دې د طبیعت نه سمیږي چې ما د الله جل جلاله عبادت وکړي. په دې د طبیعت نه سمیږي چې ما د الله ذکر وکړي. په دې د طبیعت نه سمیږي چې ما نن قرآن عظیم شان تلاوت کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم هلاک دی هغه سړی چې دی د پیسو زوی وي د پیسو مرئی وي د پیسو بندی دی د مادیاتو بندی دی د الله بنده نه وي. بس که د پیسې او مال او دولت پیدا کړي خوشحاله دي که نکړه پیدا دی خوابدی دی. د حدیث شریف روایت بخاری کړی دی ان اعطی رضی بی رضی و ان لم یعطى لم یرضى. که مال پیدا کړي بس خوشحاله دی که نه کړي پیدا بس دی ناراضه دی. بیا د حضرت ابي هريره رضی الله عنه سره روایت دی قال لقد رأيت 70 من اهل الصفه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام و د صفه طالبان. صفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور وڅنګ ته د مسجد نبی په اخري حصہ کې دغه چپلاست دلته داس چوتره د چوتره موږ یې په پښتو کې چوتره ورته وایو. داسې چوتره وه پر دې باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسافر طالبان اوسېدله. دا د اسلام اوله مدرسه ده اول مسکر دی. مسکر و د پوجیانو د ټریننګ وځای ته وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهد صحابه کرام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالب العلمان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه علم زده کوي اوله وار یې دغه مدرسه وه دوی دلته اوسېدله. حضرت ابي هريره رضی الله عنه وایي ما اویا د صوفي طالبان ولیدله ما منهم رجل عليه رداء. داسې طالب مې نه ولیدی چې ده هم لنګ درلودی هم یې پټو درلودی. کالي دا رقم وه پخوا لکه دا موږ او تاسې چې اوس حاجیان احرام اغوندي یو بیا لنګ درلودی یو بیا سربیره دا بل پټو درلودی پر ځان بیا چولو یعنی یو بیا پرتوګو یو بیا کمیس. دی وایي په اویا صحابه کرام کې ما دای صحابي نه ولیدی چې دواړه بیا درلودله. یا بیا یو لنګ درلودی بس لاندې بیا تړلو در نامو پورې دا نور د اوږې موږې بیا لوڅ وې ده. او یا به دا رقم صحابي و چې یو غټ پټو رقم شی بیا درلودی هغه بیا په غاړه کې داسې اچولی و چې لاندې بیا عورت مور باندې پټ کړی و. نو د بعضو د به لیږ اوږد و در دا پنډیو پورې به رارسېدی د بعضو د به بیا دونه و در دا نیم لینګې پورې به رارسېدی. دا لینګی بیا نیم ور باندې پټو نور به لوڅ. خو داسې صحابي مې نه ولیدی په د اویاو نفرو کې چې د ده د دواړې جامې وای او دی بې تکلفه دې ګرځېدلی. دی وایي په دغو صحابه کرامو کې د بعضې دا لنګونه دونه لنډ وه چې په لاس باندې به یې نیولې وه چې د عورت باندې پټ کړي داسې نه عورت مې لوڅ. په دې به بیرېدی چې که یې لکمه باد به ووایي عورت به مې لوڅ. په لاس باندې بیا د خپل لنګ و د پټو نیولی و چې عورت مې کې پټ چې عورت مې لوڅ نشي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه کسان دي چې دې ته اهل صفه وایي. په دې کې د هغه خلک هم و چې د جنت زیري ورباندې سوي وه. په دې کې هغه کسان هم وه چې د الله دپاره د خپل سر قربان کوي. په دې کې هغه کسان هم وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په خاطر باندې قربان سول. او دا هغه کسان دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا اضیاف الاسلام دي د اسلام میلمانه د ټوله اسلام میلمانه و دا کسان. لیکن الله جل جلاله د الله دین یې په داسې مسکنت غربت کې زده کوي او د الله د رسول سره شپې تېرولې چې د اغوستلو شی یې لا نه درلودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي وایي لقد رأيت 70 من اهل الصفه. اویا نفره مې د صفې طالبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدله ما منهم رجل عليه رداء اما ازار و اما کساء. یا به لنګ ورسره و یا به دی پټور سره و چې هغه بیا په غاړه کې اچولی و لاندې عورت بیا هم پټ کړی و. قد ربطوا في عناقهم په غاړه کې بیا اچولی و. فمنها ما يبلغ نصف الساقين. بعضې داسې و در دا نیم لنګې پورې بیا رارسېدلي و. ومنها ما يبلغ الكعبين. بعضې به دا رقم و چې لږ به وږو در پنډیو به رسېدی. فیجمعه بيده کراهیة ان ترى عورته. په لاس به یې نیولی و داسې نه و چې په خپل په طبیعت باندې لکه دا موږ ته چې کالي اغوستي په لارې باندې روان یو هېڅ په دې نه بیریږو چې عورت به مو لوڅ سي. نه دوی به په لاس باندې د خپل لنګ نیولی و
یا بیدارېدا نیولې وه د دې دپاره چې عورت یې لوڅ نسي، کوچنی به و، لنډ به و. د حدیث شریف روایت بخاري کړی دی.